د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ امنیتي وضعیت اوس د ژمي په موسم کې تر بل هر وخت څخه ډېر ښه شوی او ولس د تیر په پرتله اوس د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیس سره ښه همکار او همغږي شوي دي. خدا را شکر از روزی که امارات آمده تا حالا کسی باعث آزار و اذیت ما نشده دیگه. این چک پاین است، تلاشی است، وظیفهشان است، باید بکنن. خوب گپ است. این خوب است برای امنیت خود ماست. این باید ضرر ما نیست. پغمان کې د ولسونو ترمنځ د شخړو د حل په موخه هم ډیر کار شوی او د یادې ولسوالۍ د ولسوال پښتون کې د کلونو دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي. یقینا ورور تر ماما کاکا دا ډیر په سړي باندې ګران دي، دا غم ډیر دروند دي، د چاته بخل کول دا ډیر سخته کار ده او بې انتهایی سخته کار ده. څوک چې د چا یوه چرګه وولي، یوه چرګه یو بزی ورته وولي، په هغه له زړه نه وځي. دا چې نن دومره عظیمه جلسه د موږ او تاسو جوړه کړې ده او ټول راټول شوي، دا ناخواله د 15 کاله پخوانۍ ناخواله ده. الله جل جلاله دې دوی ته نور هم د پغمان ولسونو ته په زړونو کې رحم واچوي چې دغسې ناخوالې په پغمان کې د انتهایي ډېرې چې غږ ورته ورکړو، غاړه ورته کېږي چې د دغو ناخوالو څه وکړو، ختم شي. د وطن پشنا لمنا ژړا وخیژه سهارا د خوښیو زیري راوړه د هېواد له هر کناره، د هېواد له هر کناره. الحمدلله خاص کر چې زه پغمان ته کې یم او د پغمان د ولسونو چې کومه غوښتنه، کوم مشکلات په غټه سطحي، په وړه سطحي ما ورته رسیدګي کړې، دغه مشکلات او هغه مې ورته حل کړي دي. نه تنها چې دوی ته ما د ولسوالي خلاصه کړې، ولسوالي دروازه خلاصه کړې، تر دې حده پورې اکثر مشکلات چې د دوی زه ورته وایم کور ته درځم، کلي ته یې درځم، جومات ته یې درځم، همغلته کلي کور ته ځان سره علما سپین ږیرې ور اخلم او هملته ورځم، د دې موضوعات او مشکلات ورته حل کوم. د پغمان ولسوالي کې یوازینی یو مشکل ډیر ده چې په ټول افغانستان کې دغه مشکلات ډیر دي، د قتل موضوعګانې. خاص کر پغمان ولسوالي کې چې کله موږ د اسلامي امارت هر مسؤل خپل بندګي کوشش زیات کړی چې د قتل موضوعګانې حل کړي، خو موږ بیخي جدي توجه د پغمان ولسوالي دغه د قتل موضوعاتو ته کړې ده چې په هغه نورې چې کومې کړي هغه به پرېږدم. په دغه لنډو ورځو کې تقریبا په د 15 ورځو کې موږ 3 د قتل ډېرې غټې موضوعګانې حل و فصل کړې. د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ اداري مرستیال هم د ډاډمن امنیتي حالت خبره کوي او په وینا یې د جرمي پیښو کچه هم تر ډېره بریده راښکته شوې. پغمان خو د کابل خوا نه چې راځي 2 لارې لري، نو 2 دانې چک پوینټونه په یو لاره باندې دي، 2 په بله لاره باندې دي. دا خو دایمن چک پوینټونه دي او سیار چک پوینټونه هم لرو الحمدلله. په نورو ساحو کې هم دایمي چک پوینټونه لرو، تقریبا داسې تر 12 پورې موږ دایمن چک پوینټونه لرو او نور سیار چک پوینټونه هم لرو وخت په وخت، خو د هغې ځای او موقع معلومه نه وي، کله په یو ځای کله په بل ځای باندې. الحمدلله نو چک پوینټو خو ډېره ګټه کړې ده، ځکه چې مشکل پیدا سي نو موږ په باندې غږ کوو، هغه قضیې ته زر رسیدګي کوي او هغه قضیه بررسي کوي. د جنایي پیښې خو الحمدلله بیخي کچه بیخي ټیټه ده او مشکلات نشته الحمدلله. هغه وجه دا ده چې موږ سیار چک پوینټونه هم لرو او پیاده ګزمې هم لرو، کمینونه هم لرو او سیارې ګزمې هم لرو الحمدلله. چک پوینټ خو د موږ همیش لپاره یې دلته له خلکو سره بس ښه وضعیت ده، د موږ خلکو سره ګزاره کوو، خلک له موږ سره ډېر ښه پوره همکار دي دلته، که ملکان دي، که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، په هره نګاه کې له موږ سره ډېر ښه برخورد لري، ښه ګزاره کوي. نو د همدوی همکاري ده انشاءالله چې د امنیت دلته دومره قایم ده، د دوی په همکارۍ سره موږ انشاءالله په مخه روان یو. دا د فراچي سیمه ده، دلته موږ چک پوینټ کوو او کوم مجرمین چې نو هغه نیسو او ولسوالۍ ته یې بیایو او دا تفریحي ځای ده پغمان، دلته ډېر خلک تفریح لپاره راځي، نو موږ د دوی لپاره چک پوینټ اچولی یو. ولس هم ډېر خوښ دی چې د اسلامي امارت په راتګ د خلکو امنیتي ستونزې ډېرې کمې شوي. نوم مې نظیر احمد دی، د کندهار ولایت سره غلی یم د دې په میله باندې د انډوالانو سره
نو انشاءالله کوم مشکل نشته پغمان کوم دغه ولسوالۍ ته رالو ښه میله مو وکړه پارکو دغه ځایو ته ورلو هېڅ مشکل نه و نو پغمان ولسوالۍ کې مجاهدینو ارزه چک پین اچولو پوښتنه یې بې راسه وکړه نور به اجازه راکړو نو انشاءالله کوم مشکل نشته پغمان ولسوالۍ کې مجاهدین ولاړ دي نو انشاءالله زموږ سره ډېر ښه سلوک وکړي ډېر ښه دغه یې راسره وکړي انشاءالله کوم مشکل نشته السلام علیکم څنګه یې وروره ښه جوړ یې په خیر یې کاروبار دې څنګه ده وروره شکر الحمدلله څه مشکلات خو به نه وي نه هیچ مشکل هم نیست قمندانۍ نه ولسوالۍ نه شکایت خو نه لري امن امنیت است ښه شکر مهندس صاحب امن امنیت است کاروبار هم است هیچ گپ هم نیست مردم مزاحمت هم نمیکنه د کدام مشکل خو نیست نه هیچ مشکل هم نیست الحمدلله السلام علیکم ورحمت الله ښه جوړې خیر یې کاروبار دې څنګه ده شکر څه مشکلات خو به نه وي د قمندانۍ ملګرو نه ولسوالۍ ملګرو نه څه شکایت خو نه لري ګزمې او چک پوینټونه هم فعال دي هېڅ مشکل نشته السلام علیکم ښه جوړ یې په خیر یې کاروبار هم څنګه ده ښه دا هم ستا ده دا دوکان دا هم ستا ده ښه امنیت هم څنګه ده څه مشکلات خو به نه وي کرایي ده خیرت ده کاروبار هم څنګه ده دوکانداري ښه الحمدلله څه مشکلات خو نه لري بل لور ته بیا پولیس هم ولس ته د ښه امنیت راورکولو ترڅنګ له دوی غواړي چې په چک پوینټونو کې د پولیسو سره همکاره پاتې شي دا د موږ چک پوینټ د 4 ساعته چک پوینټ لرو چک پوینټ مو 4 ساعته ده انشاءالله کوم مشکل نشته امنیت انشاءالله برقراره ده کوم مشکل که پیښ شي انشاءالله هغه موږ خپل کومې مرجع ته چې دغه ته سپارو انشاءالله نور مشکل نشته امنیت هم انشاءالله بیخي برقراره ده او خلک هم خوشحاله دي او دغه چک پوینټ دا موږ 4 ساعته په دغه چک پوینټ باندې وړالیو د ولس د خدمت دپاره او د ولس خدمت کوو هر موټر چې راځي تلاش کوو ښه اخلاق ښه سلوک ورسره کوو او د ولس نه دا غوښتنه لرو چې هر چک پوینټ ته راځي هر چېرته مجاهد دي پوستی دوی سره همکاري وکړي او د امارت په خلاف موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د امارت په خلاف راجګ شي او د امارت په خلاف یو غلط کار وکړي موږ د ولس د خدمت دپاره شپه ورځ ولاړ یو